رحمت الله نبیل جنرال عبدالرازق د یو هیواد پاله مبارز ټولې ځانګړتیاوې لرلې. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. د جمهوریت حکومت د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د جنرال عبدالرازق د مړینې د شپږم تلین په مناسبت د هغه میړانه او زړورتیا ستایلې ده. ښاغلی نبیل په خپله ایکس پاڼه لیکلي، نن موږ د شهید جنرال عبدالرازق اڅکزي د شهادت د شپږم تلین په پار د هغه یاد تازه کوو. هغه څوک چې خپل ټول ژوند یې د افغانستان د خاورې او خلکو لپاره وقف کړ. جنرال رازق د دې ټاټوبي یو رښتینی بچی و چې د وطن لپاره یې هره قرباني پر ځان ومنله. هغه د افغانانو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره ډیر ټپونه وزغمل او په زړورتیا او میړانه د هر ګواښ په وړاندې ودرېد. رحمت الله نبیل زیاته کړي چې جنرال رازق د یو هیواد پاله مبارز ټولې ځانګړتیاوې لرلې. د یادونې ده چې 6 کاله وړاندې همدا نن ورځ د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې جنرال عبدالرازق ترور شو. دوستانو، دا د نن ورځې تازه خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښه جاري ښه وخت.